ابي بکر نه نقل لې هغه رسول الله فرمایلی دي وی دعوات المکروبه چې کله یو سړي باندې مصیبتونه راغلي پریشانین راغلي هغه دي شوی اللهم رحمتك ارجو الله ستاسو رحمت تم ساتم فلا تکلني الى نفس طرفه عين الله د خپل ځان له دسترګې درپ اندازه مو پرېدا لګډیر انسانانو کې دا مصیبت شته وی دا خو ما چاله کیده زمو خیرته دي محمد رسول الله فرمایي چې الله ما د خپل ځان له دسترګې درپ اندازه مو پرېدا واصلح او جوړ کزما د شان طول لا اله الا انت نشتري حقدار د بندګۍ شی واستانه دا چې ارچا ویلې چې څومره مصیبتونه پریشانې دي انسان له متوجي رسول الله فرمایي هغه ټول رب العالمین ختم لري وی چې کله انسان دې عمل له متوجي شي علي بن ابي طالب فرمایي چې محمد رسول الله علیه خبر خودلې ده وی چې کله تابانه مصیبت راغی نو بیا دا خبره کوي چې لا اله الا الله الحليم الكريم نشتري حقدار د بندګۍ شی واد الله نه ډېر صبرناک او ډېر عزتمن دی سبحان الله پاکی د الله لا تبارك الله پیدمن دی الله پیدو ورکول والا دی رب العرش العظیم خاوند عرش عظیم دی والحمد لله رب العالمین څومره صفاتونه د کمال چې دی الله له دی اقل چې ټول مخلوق تربیت کوي دا د دې انسان ټول مصیبتونه ختم شي پریشانه نه ویلړي شي